د تیر نظام سقوط له طالبانو څخه د پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ملاتړ یوه مهمه موضوع ده. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د امنیت سلاکار حمدالله محب تازه څرګندونې د تیر نظام سقوط له طالبانو د پاکستان او ګڼو هیوادونو ملاتړ. د نظام د سقوط لامل د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په یوه تازه مرکه کې د جمهوري نظام له یو شمېر نورو عواملو څخه پرده پورته کړې. همدا د امریکا متحده ایالاتو له یو ټلویزیون سره خبرو پر مهال ویلي چې د تیر نظام سقوط ګڼ اړخونه درلودل. د هغه په وینا د جمهوري نظام په سقوط کې د داخلي او ملي عواملو ترڅنګ د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو ستراتیژۍ خاص رول درلوده. د محب په خبره له طالبان څخه د پاکستان ملاتړ یوه مهمه موضوع وه چې د جمهوري نظام د سقوط سبب شوه. د سولې په نوم هڅو هغه د افغانستان د جمهوري نظام لرې ساتل یو بل اساسي دلیل و چې ډاکټر محب په خبره جمهوري نظام سقوط ته زمینه برابره کړه. د ملي امنیت پخواني سلاکار ویلي چې افغانستان په اړه پرېکړې تر ډیره له افغانستانه د باندې کېدلې. هغه دا هم ردوي چې ګواکې د نظام په سقوط کې د دفتر ډیورنډ